پوځي څارنوالان د هغه امریکایي عسکر لپاره د اعدام غوښتونکي دي چې په افغانستان کې د 14 ولسي وګړو پر وژنې تورن دی. رابرټ بیلز تورن دی چې د مارچ د میاشتې په 11مه یې د کندهار ولایت په 2 کلو کې 14 تنه په ډزو وژلي وو. اکثره قربانیان ښځې او ماشومان وو. تر اوسه د بیلز د محاکمې نیټه نه ده اعلان شوې، خو د هغه مدافع وکیل ویلي چې موکل باید په اعدام محکوم نشي. پر کلیوالي اوسیدونکو د بیلز لخوا د شپې لخوا ډزو قهرجن لاریونونه راپارولي وو چې په نتیجه کې یې د امریکا پوځ دې ته اړ کړ چې په افغانستان کې د شپې لخوا عملیات په موقته توګه ودروي. افغان چارواکي د طالبانو او نورو ډلو استازي د فرانسې پایتخت پاریس ته نږدې په یو پټ ځای کې راټول شوي او نن د افغانستان د حالاتو په اړه خبرې کوي. له دې کانفرانس څخه چې سبا ته هم دوام کوي، د دې تمه نه کیږي چې په افغانستان کې د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ وشي، بلکې د افغان کارپوهانو په وینا کېدای شي د سولې د خبرو د رسمي پیلېدو لپاره لاره هواره کړي. په دې غونډه کې د طالبانو او حزب اسلامي استازو د پخواني شمالي ټلوالې ځینې څیرو چې د طالبانو او نورو ډلو په وړاندې کلونه جنګېدلي او د افغانستان د سولې د عالي شورا غړو ګډون کړی دی. په افغانستان کې سولې ته د رسېدو لپاره هلې ځلې په داسې حال کې تیزې شوي چې له دې هېواده په 2014 کال کې د ناټو جنګي ځواکونه د وتلو لپاره تیاری نیسي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له افغانستانه د ناټو ځواکونو په وتلو سره به ستونزې نورې هم زیاتې شي. پوتین په مسکو کې د بیلاروس له ولسمشر الکساندر لوکاشینکو او د قزاقستان له ولسمشر نورسلطان نظربایف سره له غونډې وروسته وویل چې دوی ټول باید پر دې مسلې فکر وکړي. د ګډ امنیت د تړون سازمان په سرمشیزه کې پر دې مسلې چې له افغانستان نه په 2014 کال کې د ناټو ځواکونو وتل به څه پایلې له ځان سره ولري خبرې وشوې. پوتین یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې دغه سازمان د امنیت لپاره یو کلیدي عنصر دی. هغه یادونه وکړه چې د دې سازمان غړو هیوادونو ته له افغانستان نه د نشه یي توکو قاچاق یو جدي ګواښ دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرکي لاوروف مخکې هیله څرګنده کړې وه چې ناټو او د ګډ امنیت د تړون سازمان په ګډې همکارۍ کولی شي چې له افغانستان نه د نشه یي توکو د قاچاقو مخه ونیسي. هغه همداراز ویلي و چې دوی باید بیا اجازه ورنکړي چې افغانستان بیا د نړیوال تروریزم پر اډې او د نشه یي توکو پر لابراتوار بدل شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې د پولیو پر ضد د کمپاین ځنډول به په دې هیواد کې د پولیو د ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره پرمختګونه په شا وتمبوي. د ملګرو ملتونو ادارو او پاکستانیو چارواکو دغه پروګرام چې 2.5 لکه پاکستانی کارکوونکي پکې ښکیل دي وروسته له هغې ودراوه چې د 4 په ورځ د دې پروګرام د واکسین یوه ښځینه کارکوونکي او د هغې ډریور وسلوالو ووژل. د روانې اونۍ په پیل کې په پاکستان کې د پولیو د واکسین 6 نور کارکوونکي وژل شوي وو. په کراچۍ کې د دې پروګرام پر کارکوونکو د بریدونو مسؤلیت سخت دریځي جندالله ډلې پر غاړه اخیستی دی. مخکې طالبانو د دغه پروګرام په وړاندې ګواښ کړی و او ویلي و چې د دغه پروګرام په نامه لویدیځ او پاکستان جاسوسي مخته وړي. د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO وایان تاریک جساریوچ رسنیو ته وویل چې دغه سازمان کارکوونکي یوازې د واکسین په پروګرام کې له سیمه ییزو روغتیایي کارکوونکو سره مرسته کوي چې په پاکستان کې ماشومانو ته لومړني روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. په پاکستان کې په روان کال کې د پولیو یا ګوزڼ د ناروغۍ 50 پیښې ثبت شوي چې دا د تیر کال د 190 پیښو په نسبت کمې پیښې دي. د پښتو